درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر پام وکړئ د نن خبري ټولګي ته ولسمشر غني د ټولو افغانانو لپاره د راتلونکي جوړول تر عنوان لاندې د کډوالو د راستنېدو او بیا ادغام په اړه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ عالي رتبه مشورتي ناستې ته خپل پیغام کې ویلي چې 40 کلنه جګړه د دې لامل شوې چې افغانستان د نړۍ په هغو دریو هیوادونو کې چې نږدې د نړۍ نیم کډوال جوړوي قرار ولري. میلیونونه افغانان له هیواده بهر په ایران او پاکستان کې ژوند کوي. غني وایي وروستی سروې ښیي چې د افغان کډوالو شمیر په 1495 کال کې له 450.5 سلنې څخه په 1499 کال کې 40.3 سلنې ته کم شوی دی. ملي دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو د تیرو 24 ساعتونو پر مهال په هرات، کندهار او زابل ولایتونو کې د طالبانو بریدونه په شا تنبولي چې له کبله یې 26 طالبان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. پخواني ولسمشر حامد کرزي د افغانستان په سوله او جنګ کې پر ښکېلو هیوادونو غږ کړی چې په افغانستان کې د دایمي سولې راوستو لپاره په صادقانه توګه عمل وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو جنگي جنایتونه باید وڅېړل شي او قربانیانو ته یې حقونه ورکړل شي. د افغانستان مالیې وزارت سرپرست د دې وزارت د بشري منابعو د رئیس په ګډون د 950 کارکوونکو د ګوښه کېدو په اړه د ولسمشر غني حکم رد کړی. هغه مکتوب چې د چارو ادارې له لوري مالیې وزارت ته استول شوی پکې ویل شوي چې دغه 80 تنه کارکوونکي باید د اداري فساد له امله له دندو ګوښه او څارنوالۍ ته معرفي شي، خو مالیې وزارت یاد حکم رد کړی. د مالیې وزارت د دې مکتوب په ځواب کې ویلي چې یاد کسان د آزاد رقابت له لارې ټاکل شوي او د هغوی ګمارنه او ګوښه کول هم د وزیر صلاحیت دی. په بدخشان کې له تیرو څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده او د دې ولایت د والي په وینا چې طالبانو د دې ولایت راغستان ولسوالۍ د سرو زرو کان ته ځانونه رسولي او هڅه کوي چې له دغه کان څخه سره زر وباسي. د بدخشان والي ذکریا سودا زیاتوي چې اوس لپاره تاسو پوهیږئ چې د کانونو کار ډېرې پانګې ته اړتیا لري. تر اوسه دوی له دې کانه کار نه اخلي خو د کیندنې هڅې یې کوي په خواشینۍ سره چې دا کان د طالبانو لاسته ورغلی، خو د هغې سیمې او په ځانګړې توګه د دغه کان د بیرته نیولو لپاره زموږ هڅې دوام لري. په بلخ، کندهار او هلمند کې زرګونو کسانو د عمران خان د راتګ په غبرګون کې د پاکستان خلاف لاریونونه وکړل. ډیوران فرضي کرښې ته څیرمه د کندهار په سپین بولدک کې نن سلګونه کسان واټونو ته راوتلي وو او د افغانستان په اړه یې د پاکستان د دومخي سیاست په خلاف شعارونه ورکول. ورته مهال د هلمند په مرکز لښکرګاه کې هم د پاکستان خلاف لاریون وشو چې سلګونو خلکو پکې ګډون کړی و. تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 186 تازه پیښې ثبت شوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي د تیرو 24 ساعتونو په موده کې د کورونا ناروغۍ 186 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د همدې مودې په ترڅ کې 14 تنو له دغې ناروغۍ څخه ژوند بایللی او 21 تنه ترې بیرته رغېدلي دي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د هندي نظامیانو او وسلوالو ترمنځ 3 ساعته نښته شوي. په جګړه کې 2 پولیس ټپي شوي او 4 وسلوال وژل شوي دي. او وروستی خبر دا چې د امریکا د درمل جوړولو لوی شرکت فایبر او د هغه جرمني شریک بیو انټیک به نن د امریکا له حکومته په بیړني ډول د کرونا وایرس ضد واکسین د تایید ترلاسه کولو هڅه وکړي. درنو لیدونکو دا و د نن تازه مهم او وروستي خبرونه.